مننه او یای چې جانان مې سراب چکه چې په یوه څانګ وړاوي الله تکسا جانان مې سراب چکه چې په یوه څانګ وړاوي پردای وطن دی دلته نشته بلښتي نه مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم په دغه خپرونه کې میږي و مشاعراتو چې شعرونه نن بیا که خیرې په دلی دلی روغولي دي نوستي تو سه انتظار نه ویږدوي مشاعران د پایل د تاکید مشاعره په د اول سر کې میږي داسې شاعر لري چې څه ووایم میږي سترګې تیر دی میږي اثار تاج دی میږي شعرونه په زړه کې ځي لري میږي خلک په زړه کې ځي لري کتابونه په دلی دلی روغولي دي هر سړی کړای شي چې د کتابونه په خیس به زور کې وخولی وایي بیا یو څه نه زده کوي دغه شاعر نوم دی ګلزیندای صاحب السلام علیکم شای جوړی تکړه چې ژوندای مې ولیدې شو وایي ګلزیندای صاحب صفات د کام وکه بخنه غوډه خدای خو دې ژوندای لره دومره صفات دې مو وکړو چې نږدې په پاو چاک شوی او موږ که دغه رمنا یو زغه او مو سره شعر داسې کام غوندې د شعر د یو څه کړی ده چې چلای صاحب اجازه ارشاد چې ناس خو هر سړی لري حروم نه ورچوي ناس خو هر سړی لري حروم نه ورچوي او دا رقم سړی ته چیک سلام نه ورچوي زون ته کسا غوړي په ګلاس صبر نشي زون ته کسا غوړي په ګلاس صبر نشي دا ځن لیوانی چیرې یو جوم نه ورچوي دا ګډه کترې شر دا چې پته شي نه ډاکیږي دا ګډه کترې شر دا چې پته شي نه ډاکیږي چې شاپ رمونه نه وي لش په نوم نه ورچوي او کمر شي پرو نشته خو چې ګډه یې ماړاوي کمر شي پرو نشته خو چې ګډه یې ماړاوي بړستنې ته کاربیس کې پوزې پوم نه ورچوي او که هر څرنګه وشي ګلزیندای څه کیسه نه دو که هر څرنګه وشي ګلزیندای څه کیسه نه دو ایوانی ما خبره چیک په کوم نه وي یعنی کوم به جوار باید دی جوار باید دی دا ډېر مهرباني زه اوس لور شاشو ارڅ او یایی چې یه تو په جدایایی کې تیر بشي وقتی نه یه تو په جدایایی کې تیر بشي وقتی نه شنه شنه د خلینا زار زار مننه کومه ګلزیندینا ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شای وویل چې یوڅب کیوی وزن کې و خو کمیخ کرا کتنه به د شعرون په کوپا خیر کې یسمیږي بل داسې شاعر لري چې څومره صفات یې کمه کم دی ځکه چې څومره وړتیا چې تو دغه په دکه شته خو یوه کیساب کې تو قدرمنې نه پوهېږم څه غوټېږي نه دا یا چې وچمری دی که د وطن ته زړه خوري خلکو ته زړه خوري دا بیتنه پښتنه پکې وکړي خو یې دغه شاعر نوم دی چې سپیټ یې څه ووایم 350 دی که 400 سپیټ یې دی چې چلای صاحب چې روشي السلام علیکم وعلیکم السلام چې چلای صاحب لږ مې صفات یې تا کم کړی دی بخښنه غواړم خدای دې ژوندی لره ګلبشري خان وروره ستاسو یادونه زموږ صفت دی فقط ما سره شعر څه داسې دی ملګرو اول خو تاسو ټولو ته ښه راغلاست او شعر څه داسې دی وایي چې خېټه دې ستره ده مړیږي نه په خاورو موړ شي خېټه دې ستره ده مړیږي نه په خاورو موړ شي یو غلا خیانت کوي شرمېږي نه په خاورو خېټه دې ستره ده مړیږي نه په خاورو موړ شي او غلا خیانت کوي شرمېږي نه په خاورو موړ شي او ویښتان او ږیره توروي خو وجدان نه پاکوي ویښتان او ږیره توروي خو وجدان نه پاکوي او د کښو کالو یې زړېږي نه په خاورو او بیا وایي چې
په خوله له هر چا څخه وړاندې د فساد دښمن یې رښتیا ساتو په خوله له هر چا څخه وړاندې د فساد دښمن یې او غوریږي ښه سهي وریږي نه په خاوره مونږ ته سم راغریږي دم راوریږي نه او بیا وایي چې هسې ځان سم ګڼي چې زه چټي خبرې نه کړم هسې ځان سم ګڼي چې زه چټي خبرې نه کړم او په کومه غونډه کې بړېږي نه په او بیا څه وایي بیا وایي چې حقیقت درته څوک وایي چې ته هم غالي سپینه خبره ده درته څوک وایي چې ته هم غالي نو بیا سور اوړي سړېږي نه په ډېر مخ ووینځي په یې به نه سړېږي او وروستی مقطع ده وایي چې چله دومره درته وایم چې یوه ورځ به مرې خامخا چې چله دومره درته وایم چې یوه ورځ به مرې چې له غریب سړي غړېږي نه په خاوره ډېر ښه نو چې سله سوارې نه او نه غاړېږي یوه غریب نه وغاړېږي شو داسې ده ګلداد صاحب ژوندی اوسې وایي چې زړه مې نارای خوږېږي مړه به شمه وای دا څه وایي زړه مې نارای خوږېږي مړه به شمه وړه مې در جار که په لمونځه وي لوړایه ګلبشره خان نه به څه ووایم ځکه چې نه لرم دا سال پاس توسو ته زه نه لرم چې مننه دې نه پکې وکړم ځکه نه دې مې یوه پیره داسې مې شی کړي نه دي خو که باید وښایي یا شی نشته پکې که شعر وښایي یا شی نشته پکې نېره داسې پیسې نه لرم چې توسو ته مې جوړ بوټي نه کړي وي خو بیا مننه توسه نه کوم چې توسه مې دا مره تشویق کوئ یه دل یک نه یم یس که خیر وي چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې داسې شی ووایه چې کله به ورته وخندل کله به بیا لړکي داسې ورته غلی شوم دا ورته وم به دې ته خندل مو چې دا نن سبا حالات دغه شی دي دا ورته غلی به دې ته شوم مو چې خو دا به څه سره کړي آخر مننه زه کومه یس که خیر وي میږي بل داسې شاعر لري چې هغه یې منګلی سار نه دی په پښې ځونر ورسوي دلته ځکه منګل داسې غیرتي خلک دي چې یوری واکي ساده سره وکړو چې څه پره د زون د مړ نه وي دا مره دی خوري در پره کوی د مشاعراته چې دا درمې یوري ویلي دي چې مشاعراته درسم چې څه پره مړ نه وم دا نه بیا پکې ویایم یه دغه شاعر نوم دی شړشمګل دا ویغې زینه په پښې روغله دی السلام علیکم ګلبشره خانه ښه یم خیر یې جوړ یې جوړ یې تو که خو یې ښه جوړ ماشاءالله دا خو ستر کار یې ځو نسره جوړ کړی څرګه دوه وبه نوي سړه په نه چې خدای کې اوس دا لګه اوس اړېږي ځکه چې ژمی نږدې دی ښه بس خدای مو چې زون ورته تاور که چې سړی اول نه ونه ډر کړې خرپوي د شعرونو ستر به شوی هغه دا صاحب ومانه چې دا چوکۍ که ورځو ما وړه چوکۍ موته کړې مو سره شعر دی یا چې په تشه خوله وطن ولاکه جوړ کړې بېشکه په غلطو کسو وطن ولاکه جوړ کړې لږ به په تشویش کو کوی ورکې مننه ډېره مننه یا چې چا عمل نه وي په خبرو څه شی کېږي بېشکه خبر ته م غوږ دی یا چې چا عمل نه وي په خبرو څه شی کېږي په هره ورځ جلسو وطن ولاکه جوړ کړې ډېر عمل لګي خبرې یا چې ګمرک جګ شي خاشور و ورته نو خلک چې ګمرک جګ شي ګاټه دو چې ګمرک جګ شي خاشور و ورته په دا جګ ګمرکو وطن ولاکه مننه یا چې خبره ته یې پرېږده چې ښه زړه درته تش کو څه وي چې جګ شي تر د هغه نواکسه چا په ده کې وي نه یې کوي چا ولته وي نه یې کوي زون سپینوي یا چې خبره ته یې پرېږده چې ښه زړه درته تش کو په دا ستره وسکټو وطن ولاکه مننه یا چې داسې ډاکټرون دی پچګارۍ ورکولو ته خفه وي چې مریض ورسي چې پچګاري ورته خفه وي هلته وي ډاکټر پچګارۍ په ورکولو نه پوهېږي یا چې داسې ډاکټرون دی پچګارۍ ورکولو ته خفه وي په دا اوږدو بوټو وطن ولاکه مننه
یا چې دا ځینې خټور په غلا ډېر افتخار کو چې غلا به وکړه پردی خاک به خو نه پوهېږي یا چې دا ځینې خټور په غلا ډېر افتخار کو په دا ورکړه راکړه رشوتو وطن ولاکه مننه یا چې شړشمګله د وطن د جوړولو خلق معلوم دی که څه یا چې شړشمګله د وطن د جوړولو خلق معلوم دی په د غورو دبدبو وطن ولاکه ډېره مننه ځانځای دی ګلبشرې خانه ډېره مننه ډېره مننه یو ټکي ته ګلبشرې خانه ورور زه اشاره کوم تاسو سټیج ته ځئ په هر صورت دا ګمرک چې جګ شي خو چې شخصي جیبونه ته لاړ نه شي ملک ورباندې جوړېږي بالکل جوړېږي بالکل داسې تو چې بیا یې د خلک دا میټر سره کتابي پټاوي بیا ګمرک ته نه ورسي لږ ګمرک ټیټ شي بیا په وړه میټر مسؤل کوي یې د سره پټاوي نه دا که لټکی دا چلا کیشتا چې چلای صاحب ورسره چلای صاحب دا ځینې موټر په ولسوالۍ کې خالی کېږي ځکه یو ته جګ ورته ښیي ګمرک شا پرېږده د خبره څه نه وه دا کساب کېده چې جګ ګمرک شي وشه هغه جبه وله تالیار خاب کې جوړه شي ځکه هغه میټر وله نه تښتي یا جبه وله اپسه تښتي وله په بازار کې سره جوړ شي ګمرک ورسره مننه کوم او یایي چې ټیک ده په پیزا کار ووځه ٹھیک دے پیزا کا عروضہ گاڑی میں دبات نعرہ املا میں الله دا څه چای دی دا امنا مصری بیا یې په جذبه کړی مننه کوم نوی داسه خاص شای نوی کې بیا مننه کوم یو داسه پرخجال غونده شعر یې مسراشته شعرونه کوي مننه ویایی چې غریب خاک پټاوه پستر ګډیند شه غریب خاک پټاوه پستر ګډیند شه ا دنیا خرو پاوه پستر ګډیند مننه غریبون ده دار با دار کړل وسایبا غریبون ده دار با دار کړل وسایبا کونډه رنډه ستړیاوې په ستر ګډین ډېره پښې ایبله پښې وې تر غولي ویستي وې دا وې ته وایي چې نشته ته ښایه نه شرمېږې ځکه سترګې دې شوې خړې ځکه دا ځنې خلک دومره خړې سترګې دي چې اډیکه ته نه جوړه یې در غږیږي بیخي دغه څه وي دا پړکه نه ورکوي دغسې راډۍ در نیولي او بس کړه څه اډیکې ایښي دي نه شرمېږې ځکه سترګې د شوې خړې دا پردي خکینه خورې په سترګو مننه په ارومې نه ماړېږې وسترګډیا په ارومې نه ماړېږې وسترګډیا هر وخت ګډه ګراوې په ګډه پاټې چکړل مننه تو تا ویایم یه زگول باشره خان تو تا ویایم یه زگول باشره خان آس خپل زون شرماوه پستر گردیم مننه کما لټکی داسې سره پړخیجان غونده شعر وکړه درمنه لیدونکي اورېدونکي یې میږي شعرونه نه یا یې میږ په خبرې کې یا یې میږ په مرکې کې که کیمه داسې وه نیمه غلطي تیزه زیته کیسه شوې وي میږ بخښنه غواړي بیا چې زه ګلبشرې خان سره د وړه ټیم ملګري تو څه ته حاضرېږي یغه پرم په لویه مهربانه خدای سپاري